ما ته یو مسله چا وویله سار وختي راته زما یو دوست ټلیفون وکړ بدقسمتۍ نه خو زمونږ د خلکو مصیبت دا دی چې کویدن وکړي که نه لا نکاح هم نه کړی نو موبایل والي نو ګفټ کې ښځې لولېږي او سیم کارت پکې ورته واچئ او زه به درته یې زیلوټ کوم خو ګورې بل چا سره خبره نه کوې ما سره به خبرې کوې ولې چې لا نکاح هم نه ده شوې او صرف هغه اوړې راوړې شوي دي نو دی والا موبایل ولیږي ما سره به خبرې کوي خو قمقل شی دی هغه راده په دې بل چا سره 3 تار برابر کړي چې تر څو ته دې خبرېږي بل سره لینډ سیده کړي دا الله شاهد دی جماعت کې ناست یم دا نن ماته سار یو سړي خبره وکړه نننۍ خبره یو هلک خپلې ښځې له هغه له نکاح په کویدن کې شوې ده موبایل یې ورته لیږلی دی او ورته وایي چې په دې به ګورې ما سره خبرې کوي بل چا سره به نه کوې او پې شکي شوی دی چې دا جینۍ خو بل چا سره خبرې کوي دی ورته څه وایي وایي ګورې که بل چا سره دې خبرې وکړې په ما به په 3 طلاق و طلاق کوي هغې جینۍ د هغې د پاسه بل چا سره خبرې کړې ما ته یو دې سره څه وکړو مې ښه مضبوط د غوا هغه مضبوط کوتک وګوره او د مازدیګر لیوله راوبراوه دوی مو ته پیکیجونه جوړ کړي دا په 10 روپۍ ګینټه ده او دا په 6 روپۍ ګینټه ده ټوله ورځ دا هلکان او جینکۍ په یو بل سره لګي خبرې کوي خفه کېږي اما مونږ ته پته ده دا مسایل بیا مونږ ته راځي هلک هلته ناست دي په مقبره کې په سر یې څادر اچولې او قبر ته ډډه والي سپین رومال او څادر په سر دی چې په لاره سوګدي وي پیر صاحب نه وظیفه اخیستې پخی یې پیر صاحب نه وظیفه اخیستې پخی مخکې وظیفه نه پخی چا سره لینډ سیده کړی دی جینۍ په مصله ناستی په مصله او په سر یې څادر اچولې مور یې وایي مراقبه ده مې ته خبرې چې چا سره مراقبه ده زما قسم د الله په ذات جومات کې درته قسم خورم د جرګې بیا موږ له راځي چې ډېرې د حیا کورنۍ د دې موبایل د لاسه بېعزته شوې او ډېرې جینکۍ د موبایل د لاسه لاړې تباه شوې الله فرمایي الله اکبر والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون الله وی د مور د ګېډې نه مې راویستې هېڅ نه وې خبر نو ما دله غوږونه درکړل ما دله سترګې درکړې ما دله زړه درکړه څه دپاره لعلکم تشکرون امام غزالی لیکي په احیاء علوم الدین کې د شکریې او معنا لیکي ډېره مزیدانه هغه وایي چې کم اندامونه الله درکړي دي او دا د الله په تابعدارۍ کې صرف کې دا د دې اندام شکریه ده سترګه خدای درکړه د الله تابعدارۍ کې دې خرج کړه لعلکم تشکرون دا شکریه شوه زړه کې دې د الله تصور وکړه د الله د قدرتونو دا د الله شکریه شوه او په دې غوږ دې د الله خبرې ور دا د الله شکریه شوه نه په سترګو بربنډو تصویرونو ته ګورئ او په دا غوږونو فلمونه اورئ او په دې زړه کې ګنده سوچونه کوئ او زما وروڼو یو خبره بله هم واورئ بې ادبي د ما فی فقها علما کرام مفتي صاحب دې تشریف فرما دی شیخ صاحب دی فقهاو لیکلی دي که یو سړی د خپلې بیبي سره خپل جایز حاجت پوره کوي الله خپلې بیبي سره خپل جایز چې کوم شریعت جایز کړی هغه حاجت پوره کوي او تصور د بلې ښځې کوي وایي دا زنا ده خپلې بیبي سره خپل جایز هغه حلال عمل کوي بالکل حلال او دی وخت کې د بیبي په ځای د بلې ښځې تصور کوي دا زنا ده او کومه ښځه چې د خپل خاوند سره حلاله معامله کوي بالکل حلاله خو دا ښځه د دې خپل خاوند په ځای د بل پردي سړي تصور کوي دا هم زنا ده نن د دې موبایل د لاسه ټول خلک تبې ته روان دي تبې ته نو ښه شی دی زه بد نه ویم نن سبا د باطل مقابله هم پې کیدی شي نن سبا د حق خبره هم پې بل ته رسولی شي نن سبا د باطل د نظریې خلاف هم پې کولی شي او د باطل د غلط میډیا جواب هم پې کولی شي دا مطلب زما نه دی چې ګنې موبایل استعمال مطلقا حرام یا ګناه نه خو هغه به چېرته مفتي عبدالشکور صاحب وي هغه به چېرته زموږ ډاکټر عبدالستار مروز صاحب وي هغه به چېرته بل عالم وي هر سړی نه نو ښه استعمال کوي موبایل او غلط مې استعمالوي دا ولې بچي موږ نه ګن طرف ته روان دي بچي لوفرو طرف ته روان دي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زمانه ده یو سړی ورته راغی سړي د زوی نه شکایت وکړ وی صاحب زوی والی او د عمر صاحب دور او د حضرت عمر صاحب زمانه کې بیا دومره بې انصافي چې زوی لګي شي پلار ووایي سیمه جاري کوي د زوی راولی چې زوی یې وله راوسته هغه داسې خړې جامې څخه
او تک تور خپې او تک تور مخ او یو غټ کوتک ورسره وی دا د زوی دی وی یو هلکه ستاسو نوم دی وی زما نوم جعل په عربۍ کې ګونګټ ته وایي ګونګټ ته وی دا دې نوم دی که نوم وی نه دقه نوم مې دی نو پلار ته یې وله مخ ور واړو تا دله ګونګټ نوم ایښوده وی صاحب یو وینځه مو یې زما خوښه وه نو ما پې نکه وتړله نو دغه شی ته پیدا شو نو چې څنګه دی و هغسې نوم مې وله کېښو عربو به عموما مسما ته کتل که سپین به و نو ابیض به یې ورته نوم کېښو او که جینۍ به سپینه وه نو بیدوا نوم به یې وله کېښو او که هلک به تور اسود نوم به یې کېښود شکل ته به اکثر کتل یا خاندان نسب ته ګوره دومره پلار ناپویه وی ښه تا چې ته د صحابو نومونو کې یا د پیغمبرانو نومونو کې ښکلی نوم نه و چې دا ښه نوم دی کېښود بیا ورته وایي دی هلک ته وی دا څښه خپې لاسونه مخکې نیولې دي وی ته مونځ نه کوې وی صاحب مونځ څه ته وایي مونځ نه پېژنې نه اودس وی زه خو اودس نه پېژنم عمر صاحب خو جذباتي و پلار ته یې وله مخ ور واړو وي سرمنځ ته وباسه تا دې زوی ته نه مونځ ښولی دی نه دې دې زوی ته اودس ښولی دی نه دې ورته دین ښولی دی بیا ورته وایي وی دا پلار دې ولې والی دی او ورته وی صاحب زه چې پخه به د پیشیم پلار خره را کړي دي او دا کوتک یې را کړی دی چې په خرو کار کوه او سره وه او چې کله خره په جګړه شي نو دا کوتک اوچتوه د منده یې وله را بروه خپېله به د خر نه ورده لته به درکړي نو زما خره چې کله په جګړه شي زه یو ځل چې مدین ته بوتلی وم هلته مې سار چې مونځ وکړ نو ما لکه د سیند په غاړه ما ته کټ واچوی دی هوا ته لږ سملم نو ډډه مې وویله ماشومانو خره جنګول د خرو جنګ ما لیدلی دی یا صاحبه دا یو بل نه به په دې غوږونو چکونه لګول او چک سره به یې شا کړه چې برغې لتې به شو دی بل نه به یې د مخې لرو برولې خدای هغې ته مې لکه دا ګناه ده ماشومان مې ترې وشړل وینې یې په یو بل نه ماتې کړې نو چې کله خره په جګړه شي نو دا کوتک اوچت کم او د من دی وله راوبرو نو یو خو تښتي نن بل خو تښتي وی نن چې کور ته رالم بابا او بیبي مې په جګړه بابا مې بیبي د مرۍ نه نیولې او بیبي مې بابا د مرۍ نه نیولې نو ما وله آواز ورکړه چې بابا پرېږده ګورې مور مې ده او بیبي پرېږده ګورې پلار مې دی یو بل یې نه پرېښودل نو ما وی همغه چلو که نو کوتک مې اوچت کړې منځه مې وله راوبره د بدقسمتۍ نه مې د بابا په مازدیګر ور برابر شو نو ما قصدن نه دی ویل حضرت عمر صاحب ورته وي بچې ته خو بري ځه او کور ته به نه دي دغه صفیله ځه دغه مدرسه کې دې داخلو او پلار ته وي تا نه سربن وباسم پرېږدم دی نه که تا دې ماله روستی وي او ما ورته د قرآن شریف یو دوه آیته ښولی وي وقضوا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما وكلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا د مور پلار د متخ مور پلار سره بس سلوک کې وهي بنا غصه نه کې اوف باورته نه وي اوګه به تخکته وړي او دعا به ورته کې موږ حضرت شیخ شهید وخت ختم شو او مختصر درته وایم مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه هغه به فرمایلو د هغه یو کتاب د خطبات حسن د واقعي کې لیکلیم ده زموږ د علاقې یو سړي زوی په یونیورسټۍ کې داخل کړی نو هغه زمانه کې خو دا فلانکو چې دا څیزونه نو پلار ول یو ځل ملاقات له راغی زوی له نو غریبي واشلېدلې جامې مې د خامتا او د خامتا پټکې او سلیدلې سپلی وې نو چې راغی دا زوی پې وشرمېده چې خدای دا بابا مې په دې خیرونو څخو جامو کې راغی د خلکو ته به سوی د هلکانو ته نو هلکان تپوس کوي دا بابا څوک دی وایي دا زموږ د میخو مزدور دی پې شرمېده نو چې دا هلک چې ته چای پاڼې له لاړل هغه رومیټیان پې پیو بابا نه تپوس وکړه بابا دا هلک دې څه دی وایي دا مې زوی دی مې یاد شوی چې راشمه یو 2 روپۍ مې وله راوړی دی لږ به یې ښکل کړم وبه یې وینم هغه هلکان ورته وی یخ وایي چې دا زموږ د میخو مزدور دی نو هغه بابا مشنه غریب پښتون وی ټیک وایي د مور میخه ده او زه یې وله ساتم نو میخه چې ساتي نو که مزدور ورته وي او که سنډا ورته وایي نو قسم دی چې بچی دی عالم که که نه امی وي امی او چې بچی عالمي نو خلک څه وایي وایي دا د فلانکي مولانا صاحب پلار دی دا د حافظ صاحب پلار دی د هغه امي پلار یې خلک قدر کوي
او چې پلار یې ډېر دیندار او صالح او وجي صاحبي او زوی نا جاهل دی نو پلار پې شرمېږي خلک څه وایي چې زوی غلطي وکړي خو چې پلیتو نه پیدا یو همدغسې نو هغه اصیل پلار پې بیا شرمېږي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه ته وی غلطي ټوله ستا ده ما ورته دا یو ایت ښوولی وې نو ته به یې په سر ګرځولې د مور به قدر کوم نو هغه مور پلار څه پېژنې دا مور او پلار چې پېژني دا در باندې قرآن پېژني دا در باندې پیغمبر پېژني او دا به در باندې د پیغمبر وارث ملا پېژني نو یې پته یې د خر ګمان وکړو په مور یې د خرې ګمان وکړو چې خر او خرخ لازین همدغه کوتک به ولدي مازدیګر لره باندې د مارونو په بچو علم وکړي مدرسو کې داخل کې دا شیخ صاحب دامت برکاتهم که نن د دنیا نه ځي که نه نو پروغ زړه به ځي الحمدلله رښتیا ووایه دا دروغ ویم که رښتیا ویم درته عالم چې بچی عالم پرېږدي پروغ زړه به ځي قسم دې زه خو نه څه مولی یم زه خو طالب غوندې شی یم زما باباجي چې کله وفات کېده یو سړي ته تپوس وکړم وایي څنګه نو ما سره هغه وخت کې د وړۍ دورې کتابونه او هغه به م وړه دوره ښودله قسم په الله دا دغه الفاظ وی اوس که دنیا نه ځم نو پروغ زړه به ځم چې ما کم کتابونه خولم دا نو څه ښایي اگر چې هغه ته څوک رسېږي علماو ته څوک رسېږي نو د شیخ صاحب له د الله دراز عمر ورکړي روغ صحت سره بیا د خدای پاک د حدیثو د ښودلو الله تعالی هغه صلاحیت خو شته دی خو چې بیا عملي ته ور الله ورته کښېني خو انسان دی که د دنیا نه ته نو پروغ زړه به ځي چې ما الحمدلله ټول بچي د ځان نه پس عالمان پرېښودی بچو باندې علم وکړي دویمه خبره که یو سړی وي یاره د ما نه خو بچی وتی دی اوس خو په علم نشم کولی نو بیا مهرباني وکړئ دا پردي بچي خپل کې ته به پردي بچي به څنګه خپلو پردي بچي به دې خپلېږي ښه چې جمعه سره امداد وکړه مدرسې سره د یو استاذ تنخوا ومنه ستا په پیسو چې یو بچی عالم شو ستا په چنده باندې نو چې څنګه د هغې بچي په علم کې او د هغه په تقوا په عمل کې د خپل حقیقي او سکه مور پلاري سره دقسې پکې ستا سم پیدا شوه نو ما په خیال دی لومبۍ خبرې ته به کم خلک تیاري چې بچی په علم کې او زما کار سره چې میډیکل کالج نه وباسم زما کار سره چې انجینرینګ کالج نه وباسم زما کار سره چې فیسي وکړه او څه هم چې ایم ایس سی به وکړي او د دې به پی ایچ ډي ورپسې وکړي ایم فل به وکړي او د نه به لوی شخصیت جوړ شي خو دې دویمې ته ځان تیار کړې